قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله رب العزت په قران کریم کې فرمایي مؤمنان کامیاب وسول. هغه مؤمنان چې هغه په خپل منځو کې خشوع او خضوع وکړه، المنځنه وکړ او په خپل منځو کې خشوع او خضوع عاجزي او په آرام او په اطمینان سره د منځونه ادا کړ. اول خو دا خبره به وکړو چې کامیابی هغه د الله په دین کې ده، هغه په لمانځه کې ده. ځکه د دې دلیل الله رب العزت په قرآن کریم کې خپله ورکړی دی چې ستاسو کامیابي په چیز کې ده، هغه په لمانځه کې ده. او والذین هم عن اللغو معرضون، او په هغه شانو کې ده چې مؤمن بنده به هغه وخت کامیاب وي چې د لغویات څخه خپل مخ واړوي، د لغویات څخه خپل ځان کنټرول کړي. دغه د مؤمن لپاره کامیابی ده. لغویات پالتو خبري دې ته لغویات ویل کېږي. والذین هم للزکات فاعلون، او هغه مؤمن هم کامیاب دی چې هغه خپل زکات فرض زکات ادا کړي. والذین هم لفروجهم حافظون، او هغه مؤمن بیا کامیاب دی چې هغه د خپل شرمګاو حفاظت وکړي، یعنی د زنا او د شان څخه خپل ځان محفوظ وساتي. او بل آیت کې الله فرمای چې یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان والو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع او سجده وکړئ، د خپل رب عبادت وکړئ، وفعلوا الخير، نیک کارونه وکړئ، لعلکم تفلحون، شاید تاسو به کامیاب شئ، شاید به تاسو به کامیاب شئ. نو د کامیابی د کامیابی خبره الله رب العزت په قران کریم کې مشته راښولې ده چې کامیابی په چیز کې ده، هغه په لمانځه کې ده، او په لمانځه کې په عاجزي کولو کې ده، او د لغویات فضول خبرو سره ځان بچاولو کې کامیابی ده، په زکات ادا کولو کې کامیابی ده، د خپل شرمګاه حفاظت کولو کې کامیابی ده، او په نیک کارو کې کامیابی ده. نو اوس که چیرې یو مسلمان مؤمن هغه کامیابی د الله د قرآن بجای دی پر یو بل ځای کې ګوري، د کامیابی نصیب ملاو، د زړه سکون، د زندګۍ راحت او د زړه خوشحالي دا په قرآن کریم کې ده. او بیا په قرآن کریم کې الله رب العزت په هغه شانو کې دا کامیابی یشته ده، دا خوشحالي یشته ده چې هغه باقاعده بیان کړی دي. قد افلح المؤمنون، تاسو کامیاب اوسئ، په تحقیق سره تاسو کامیاب اوسئ. څوک؟ هغه خلک چې هغه منځونه کوي، په منځو کې خشوع او خضوع کوي، او زکات ادا کوي، د لغویات څخه د پالتو خبرو څخه ځان راګوري، او دغه سي د خپل شرمګاو حفاظت کوي، د زنا ځایو ته وردرومي نه. نو هغه خلک بالکل کامیاب وسول. د دې کامیابی ضمانت الله رب العزت په قرآن کریم کې بیان کړی دی. نو دې کې یو شک هم نشته. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته سره شي.